السلام علیکم مولا صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بخیر ساده ګله، څنګه دې خوا لار راغله؟ که خیر خو به وي که نه؟ مولانا صاحب مننه، زه خوښ یم، خیر چې ژوندی اوسې. خو زه دې خبرې لپاره راغلی یم، ما ویل چې دا څو ورځې کېږي زړه مې ډېر زیات خفه وي او زړه مې بې سکونه دی چې دا ولې. ساده ګله دا راته ووایه چې په مونځ اودس کې څنګه یې؟ مونځ اودس کې او که نه؟ مولانا صاحب دروغ به درته نه وایم، په مانځه کې خو لږ سست یم، خو خبره داسې ده که نه، زه خپله مسافر یم او دلته کارم کوم او د کور کارونه مې زه خپله کوم، نو په مانځه کې لږ سست شانتې یم. ښه ساده ګله دا خبره ده، خو دا راته ووایه چې ته دا پیسې د چا دپاره ګټې؟ مولانا صاحب دا خو ظاهره خبره ده چې زه دا پیسې د خپل مور او پلار دپاره، ترونو دپاره، خویندو دپاره او غواړم چې د خپلو خپلوانو سره مدد وکړم، نو زه غواړم چې دا پیسې هم د هغې دپاره ګټم. ګوره ساده ګله، د نن نه 100 کاله بعد یعنې په 1940 کې به نه به ته یې، نه به زه یم، نه به د مور پلار یې، نه به د وروڼه خویندې، نه به د خپلوان یې او نه به ستا پېژندګلو والی. موږ ټول به د خاورو لاندې یو. اول ته د خاورو لاندې به موږ سره زموږ صرف عبادات او زموږ ذکر یې، او په دې دنیا کې هم د زړه سکون او د ژوند خوشحالي د الله په عبادت کې او د الله په ذکر کې ده. نو ساده ګل همیشه خپل مونځ اودس کوه، د کار نه مهم هم درته ذکر او د الله عبادت دی. مننه مولانا صاحب چې تا زما سترګې راوغړولې، زما چې کوم عبادت پرېښی او کوم عبادت رانه قضا شوي الله پاک دې راته معافي وکړي سره د ټولو دوستانو، او دې نه بعد به د خیر سره خپل مونځ اودس به کوم او د الله ذکر به کوم، او الله پاک دې راته د نیکې هدایت وکړي چې مونځ اودس وکړم، او دوستانو مې هم دا خواهش دی چې مونځ اودس وکړي. زه به اوس لاړ شم مولا صاحب. سلام علیکم. وعلیکم سلام ساده ګله، په مخه دې ښه.